نو که سړی د ورځې په قوم پرستي کې مبتلا وي، په ګناهو کې مبتلا وي، د الله جل شانه په خلاف لګیا وي، د الله د احکامو په خلاف لګیا وي او محاسبه د ځان هم نه کوي. الله تعالی هغه څوک چې د ځان محاسبه کوي، د خپل نفس محاسبه کوي، د خپل ځان سره سوچ کوي چې پر ما نن ورځ تېره شوه، ما کوم نیک کارونه، ما کوم د الله د رضا د حاصلېدو کوشش وکړ. الله تعالی فرمایي قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. هغه څوک الله تعالی فرمایي چې کامیابه دی چې هغه د خپل نفس تزکیه وکړي، د خپل نفس محاسبه وکړي چې تا نن د ورځې کوم کارونه کړي، تا د الله د رضا د حاصلېدو د کوشش لپاره کوم نیک اعمال درسره کړي. وقد خاب من دساها. او څوک چې په دې کې غفلت وکړي، الله تعالی پسې فرمایي هغه هلاک او برباد. الله تعالی په قرآن کې بیا فرمایي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. څوک چې د الله جل شانه په مخ ته درېدو کې بیریږي، د الله جل شانه په حضور کې د پیښېدلو څخه بیریږي. د الله په حضور کې موږ پیښېږو که نه پیښېږو؟ د الله جل شانه په حضور کې کومه ورځ باندې قیامت وي، د حشر و د نشر ورځ وي، ما او تا د خپلو کړو د دنیا د اعمالو حساب و کتاب الله ته ورکوو. الله تعالی د هغه ورځې په باره کې د پیښېدلو په باره کې فرمایي چې څوک د الله مخ ته په ولاړه کې بیریږي، نو هغه به خپل نفس د خواهشاتو څخه نیسي، د خپل نفس محاسبه به کوي، خپل نفس به د الله د رضا لپاره استعمالوي، خپل نفس به د رسول الله د مبارکو طریقو باندې تلو لپاره استعمالوي. الله تعالی فرمایي که څوک دا عمل وکړي فإن الجنة هي المأوى. الله تعالی خلاصه کړي چې هغه ټکانه په آخرت کې جنت ته زما رضا ده، حساب و کتاب به اسانه وي، د الله جل شانه رضا به دته وي، د رسول الله شفاعت به دته وي، جنت به د دی به د جنت. قدرمندو مسلمانانو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زموږ او ستاسې ایمان د عشره مبشره کې رسول الله فرمایي که زما بعد نبي ولئ د نبوت دروازه نه وي بنده سوې، د نبوت سلسله شروع ولئ زما بعد که نبي وی عمر به و. عشره مبشره کې دي د جنت زیري په دنیا کې پر سوي دي، په هغه لسو صحابو کې دي جنت زیري پر سوي دي، په هغه کې حضرت عمر رضی الله تعالی د مسلمانانو امیر المؤمنین، ده به ماښام مال د